د کس یو ډېره ښکلې خبره کړې ده او وایي چې سنډا دومره پیسې در سره د کم ځای نه رالی چېرته ډاکه خو دې لګولې نه ده. نو وروره د ټول ناول خو تا کم لفظ استعمال کړی نو دې کې تاسو خپل تربیت شو کړی دی. دې نه پس که مونږه تا کم سوال کړی دی چې دا دومره پیسې در سره د کم ځای نه رالی او بیا دې ویلي چېرته ډاکه خو دې نه ده وهلې. نو الحمدلله زه د 2015 کې زه سعودي عرب ته راغلی او په 2019 کې ما بزنس سٹارټ اخیستی. بیا په 2022 کې ما امازون سٹارټ کړی. په 2022 کې ما امازون سٹارټ کړی دی. زه فخر کوم چې په ټول سعودي عرب کې اوس خو امازون زمونږه ما ورته سی آر جوړ کو انشاءالله نن اله اپډیټ شوی دی. خو صرف دا زه بالکل په زورم ویمه، زه په فخر سره ویمه چې په ټول سعودي عرب په ټول کیسه کې زما غونتې سیلر زه نه وینم. ځکه که هغه زه چې دی کم پراډکټ سیل کومه نو شکر الحمدلله هغه ستاسو د دې رور د دې سنډا په بیسټ سیلر کې چلیږي او چې کم یو پراډکټ په بیسټ سیلر کې چلیږي نو د هغه سیل تاسو بیا د چانه معلوماتو کوي چې کم خلک امازون باندې پوهیږي د هغه خلکو نه معلوماتو کوي چې آیا کم پراډکټ په بیسټ سیلر کې پروت وي په امازون باندې او په ټاپ پروت وي د هغه پراډکټ به سیل څومره وي. نمبر 1. دویمه خبره، زما الحمدلله زه په خپل لایف کې صرف یو بزنس نه کوم. ټیک ده، زه په خپل لایف کې 4-5 سرکل کې 4-5 بزنسې سرکل کې ساتم. درېمه خبره دا تاسو که تاسو وینئ دا لوګو ادینا دا زه ډېر شوق نه کوم او زما یو ارمان دی او زما یو ډریم دی. د هر انسان ارمانونه نن ما پسې د بیک نه بالکل فل سپورټ دی او هغه سپورټ د څه دی؟ د پیسو دی. که زه هر څنګه شاپ جوړوم، که زه هر څومره پیسې لګوم نو الحمدلله ما پسې د شانه پل سپورټ دی. هغه د نورو بزنسونو نه دي. که زما په پاکستان کې بزنس دی، که زما په یو ای کې خپله فیکټریز ده، زما په سعودي عرب کې دي، هر ځای کې چې زما بزنس دی الحمدلله د هغې نه دومره انکم دی چې زه نن ادینا برانډ که زه په ټول عرب کې برانچونه وباسم نو الحمدلله زه ویستی شم. ځکه چې زما سره زه بزنس آی ډي ما سره د KSA هم ده، د UAE هم ده او انشاءالله نیکسٹ کې به تاسو د عمان هم ووینئ، نیکسٹ کې به تاسو د ملیشیا هم ووینئ، نیکسٹ کې به تاسو د قطر هم ووینئ. بس دا زما یو ډریم دی. دې نه علاوه وروره تاسو خپل کوشش وکړئ، محنت وکړئ. محنت ستاسو به رنګ راوړي. ستاسو محنت چې دی، کم کوشش چې دی، انشاءالله چې تاسو کم محنت کوئ، کم کوشش کوئ، تاسو له به کامیابي څوک درکوي؟ الله به درکوي. او الله رب العزت چې چاله ورکي هغه که دا ټوله دنیا د هغه خلاف شي او دا ټوله دنیا پې اړمه شي که نه خو څوک یې نشي ختمولی. ځکه چې هغه له چا ورکړي؟ هغه له الله ورکړي. نو کله چې تاسو له الله درکړي که نه نو دا بیا تاسو سوچ هم ونه کوي چې آیا زمونږ دا دولت، زمونږ دا پیسه دا به ختم شي. ټیک ده جی. نو خپل محنت کوئ، کوشش کوئ چې څوک وینئ د هغه لږ لایف سټډي کوئ، د هغه ژوند سټډي کوئ. آیا که دا کامیاب کس چې کوم دی دا په څه کامیاب شوی، دا په کومو خبرو کامیاب شوی دی، د هغه شاته راز ګورئ. دویمه خبره، کوشش کوئ چې د خپل رزق نه صدقې دومره وباسئ چې تاسو ته حساب هم نه معلوم. چې تاسو ته حساب، که تاسو کامیاب ځان لیدل غواړئ نو تاسو دومره صدقې ورکئ چې تاسو ته پته هم نه لګي چې زما په دې میاشت کې څومره صدقه تلې ده. خپل د بزنس نه پرسنټیج